يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. دي معتلو د خپل تعطیل لپاره ډېرې شبهې دي په نفي کولو د الله جل جلاله د صفاتو کې چې دا موږ ولې نفي کوو. خو لویه شبهه د معتلو دا ده په نفي د صفاتو کې چې هغې ته شبهه د تشبیه ویلی کېږي. د شبهې د تشبیه حاصل دا دی وایي که الله جل جلاله له موږ صفات ثابت کړو لکه ید، لاس، ساق، پنډۍ، قدم، وجه، مخ، نو الله جل جلاله به مشابه شي د مخلوقاتو سره، ځکه د الله هم دا صفات دي او د مخلوق هم دا صفات دي. نو لہذا دا صفات موږ نفي کوو د الله جل جلاله نه، ځکه د الله تشبیه ورتلوالی لازمیږي د بندگانو سره. یا د تشبیه او د شبهې نه متې په دې طریقه باندې دی ویت خو زه نه پیژنم په غیر د خپل لاس نه، ساق نه پیژنم په غیر د خپل ساق نه، قدم نه پیژنم په غیر د خپل قدم نه. نو که الله له زه ثابت کړم الله به زما په شان شي، یا په بل تعبیر الله به د بندگانو په شان شي. د دې شبهې جواب ډېر زیات ښکاره دی، خو جواب یو دی خو تعبیرات به مختلف ذکر کوو چې د چا په ذهن کې کم تعبیر کینی او په هغې باندې دا شبهه حل کیږي. اولنی جواب دا دی چې موږ او تاسو ته دا قاعده ویلې و متقرره ده چې القول فی الصفات کالقول فی الذات. لکه څرنګه چې ته د الله جل جلاله ذات ثابتې او مشابه د خپل ذات سره نه ګرځې، د قرنګ الله له صفات هم ثابت کا او د خپل صفاتو سره مشابه کوه. څه مطلب؟ ته چې د الله ید نه منې وې زما سره تشبیه راځي، ته خو د الله ذات منې او الله یو ذات د ذواتو دی او تم یو ذات د ذواتو نه، لکه څرنګه چې د الله ذات د خپل ذات سره نه مشابه کې، نو د قرنګ د الله صفات هم د خپل صفاتو سره مشابه کوه. دویم د جواب طریقه دا ده چې دا معطله حقیقت د تشبیه نه پیژني او تعریف د تشبیه دوی نه پیژني. ګوره یو د اثبات د صفاتو او بل د تشبیه په صفاتو کې موږ داسې وایو لله تعالی ید، د الله لاس دی کما یلیق بجلال شأنه تعالی، لکه څرنګه چې د الله د شان سره مناسب. موږ داسې چېرته ویلي دي تشبیه دا ده چې د الله لاس دی زما د لاس په شان له، د الله قدم دی زما د قدم په شان له، د الله وجهه ده زما د وجهې د مخ په شان له، دې ته تشبیه ویلی کېږي. لکه دا ډېرو سلفو دا ویلي دي، خاص کر شیخ الاسلام ابن قیم، امام ابن ابي العز رحمه الله تعالی علیه، وليس تشبيها أن تثبت لله يدا كما يليق بشأنه تعالى، وإنما التشبيه أن يقاس الله عز وجل بالمخلوقين. تشبيه دا ندا چې ته الله جل جلاله له ید ثابت کی لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسبي. تشبيه دا چې الله قیاس شي په مخلوق یا مخلوق قیاس شي په الله جل جلاله، فيقال يد كأيدينا، دا تشبيه ده. دا عبارت د ډیرو زیاتو سلفونه نقل دی. حاصل د خبرې دا دی یو د اثبات د صفاتو یو د تشبیه په صفاتو کې. ید کما یلیق بشأنه دا اثبات د صفاتو دی، منګه دا کو، او یو ید کایدینا دا تشبیه ده، دا ناروا ده. نو محضی اثبات د صفاتو نه تشبیه نه لازمیږي، بلکې تشبیه د دې نه لازمیږي چې په هغې کې عادات د تشبیه ذکر کړي. لکه د نعیم یا نعیم ابن حماد الخزاعي شیخ د امام بخاري رحمه الله تعالی علیه، د هغې قول موږ سره مخکې ذکر شوی، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر،
چا چې الله مشابه کې د مخلوق سره ګوره دا کافر دی. منګه مشبهه ته کافر وایو، مشبهه منګه نیو. ومن جحد ما انکر الله ما وصف الله تعالی به نفسه فقد کفر. چا چې د الله د صفاتو نه انکار وکړ دا سړی کافر دی. خو شاهد زموږ سره وليس فيما وصف الله تعالی به نفسه ولا رسوله تشبيه. په هغه څه کې چې الله په ځان موصوف کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله موصوف کړي دی د دې نه تشبيه نه لازمي. نفس اثبات د صفاتونه تشبيه نه لازمي، بلکې تشبيه مخکې ما تاسو ویلا چې الله قیاس کې په مخلوق باندې او مخلوق قیاس کې په الله باندې. د الله د صفات دي لکه د مخلوق یا د مخلوق د صفات دي لکه د الله. یو تشبيه الخالق بالمخلوق ده او بل تشبيه المخلوق بالخالق ده. دا دواړه زندقه ده، کفر دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی علیه د الله دي صفات ذکر کړی دي، ویلي دي من قال يده كيدي ووجهه كوجهي وسمعه كسمعي وبصره كبصري ونزوله كنزولي وإتيانه كإتياني فهذا هو التشبيه وهو ضلال خبيث مبتل بل كافر. تشبيه دا چوي د الله نزول زما د نزول پشان لده، د الله يد زما د يد پشان لده، د الله وجه زما د وجه پشان لده، د الله ساق زما د ساق پشان لده، د الله اتيان مجيئت زما د اتيان مجيئت پشان لده. فهو ضلال خبيث مبتل بل كافر. دا سړی گمراه دی، خبيث ګنده دی، په باطل عقیده باندې دی، بل کافر. نو دې خبرې نه دا معلومه شوله چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی علیه من ابعد الناس عن المشبهه. دا د مشبههونو ډېر لرې سړی دی، ځکه فهو ضلال خبيث مبتل بل کافر. تشبیه ته کفر وایي. نو منګه چې کله شیخ الاسلام چې کړي اثبات د صفات هم کړي، تشبیه هم نه ده کړي. نو تاسې د تشبیه تعریف نه پیژنئ. د دې یو مثال زه تاسې له درکم، دې خبرې ته ښه زیات متوجه شئ. ګوره على الاقل انسان د لږ ځان پوهېږي چې د اهل سنت والجماعت تشبیه کړې ده که اثبات د صفاتو یې کړی دی. خبرې ته متوجه شئ. تاسې دا وپېژنئ چې اهل سنت والجماعت آیا تشبیه کوي که اثبات د صفاتو کوي. مثال ته وره یو دو طالب العلمان زه اوس پوهېږم په دې باندې تشبیه وپېژنئ او اثبات د صفاتو وپېژنئ. تشبیه دې ته ویلی کېږي هغه ارکان لري، څلور ارکان دي د تشبیه: مشبه، مشبه به، عادات التشبیه، وجه د شبیه. زما په کلام کې مشبه نشته، مشبه به نشته، عادات د تشبیه نشته، وجه د شبیه نشته. نو د کوم ځای کې نه تشبیه راغله ده؟ مشبه نشته، مشبه به نشته، وجه د شبیه نشته، عادات د تشبیه نشته. او زویم لله ید کما یلیق بشانه تر باندې دعوه کې چې تشبیه دی وکړه. د دې مثال زه تاسو له درکم. عبدالقیوم صاحب وویل زمونږه ګاډی دی، اشرف ورسره په جنګ شي چې تا ولې وویله چې زمونږ ګاډی ستا د ګاډي په شان نه دی؟ یا هغه وایي چې زمونږه کور دی، اشرف ورسره په جګړه شي چې لکه تا ولې ویل چې زمونږه کور ستاسې د کور په شان نه دی؟ موږ او تاسې به ټول د اشرف ته ډېر زیات ساده ویو چې لکه عبدالقیوم صاحب خو ځان له نفس اثبات د کور کړی چې زما کور دی. داسې یې نه دي ویلي چې ستا د کور په شان له، داسې نه دي ویلي چې زمونږ ګاډی ستا د ګاډي په شان له، زما کتاب ستا د کتاب په شان له. موږ ټول به د اشرف ته ساده ویو چې لکه جګړه دې بې ځایه ده، ځکه د هغه په کلام کې مشبه، مشبه به، وجه د شبیه، عادات د شبیه ستا پورې اډوله د سر ذکر کړی نه دی. نو ولې په هغې سره جنګ جګړه کې؟ دغه رنګې موږ هم د معطلو ته ویو چې موږ نفس الله جل جلاله اثبات د صفاتو کړی چې د الله ید دی، د هغه د شان مناسب، د الله ساق دی، د هغه د شان مناسب. هېڅ چېرې موږ دا نه دي ویلي چې زموږ د ید په شان له او زموږ د ساق په شان له، بلکې موږ دا عقیده لرو چې د الله صفات څوک راواخلي او د بندګانو د صفاتو سره مشابه کړي، ضلال خبیث مبتل بل کافرون. دریم غټ نقصان دا دی چې ته تېښته کوې د اثبات د صفاتو نه، د مشابهت نه، نو الله جل جلاله به د جماداتو سره مشابه کړي، د محالاتو سره به مشابه کړي، د معدوماتو سره به مشابه کړي. لکه علامه ابن القیم فرمایي لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان. د الله جل جلاله په نقصاناتو سره مشابه کې، د جماداتو سره مشابه کې. نو لہذا باید موږ اثبات د صفاتو الله له وکړو په اکمله طریقه باندې او کما یلیق بشانه، د دې نه تشبیه نه لازمیږي. خو خیر دا خبره خو به دوی ځکه کوي چې علامه د معطله او دا د سلف وایي وعلامه المعطله
ايسموا اهل السنه والجماعه مشبهه. دا د السنت والجماعت تبا مشبهه وای دا د معتوله علامه ده. او حالا کې اهل السنت والجماعت د تشبیه نه ډیر زیات بری دی، هغه اثبات د صفاتو کوي، تشبیه د الله جل جلاله د صفاتو د بندگانو سره نه ور کوي. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.